خوا بدیږي هلته د مسلمان ولس ډوډۍ دې بنده اچولې ده، روزمره مصارفو کې دې مشکل ورته جوړ کړی دي، تجارت کې دې خنډ ورته جوړ کړی دي. نو د هغو څه غوښتنه دا ده چې زموږ ولسونو ته دې ستونزې نه جوړوي، زموږ ملت ته دې ستونزې نه جوړوي. زموږ سره د ملت حمایه را سره ده. که دا د ملت حمایه نه وای، دا دنیا پیراون ته ماته چا ورکولی سوای؟ خو دا چې په هر کور کې، په هر کلي کې، په هر ولایت کې موږ ځای درلودی، د هر چا بچیان راسره ملګري وو، د دې معنا دا ده چې ولس موږ شاته ولاړ دی. دا 15 هغه کسان چې هغه د پردیو په افکارو، د پردیو په نظریه باندې تربیه سوي دي، هغه اوس غږونه پورته کوي چې حقوق دي او افغانستان په انزوا کې دی، افغانستان اقتصادي بحران کې دی. دا خلک خو ایسې یو تخریب جوړوي، غواړي دغه مبارک نظام یې پر دې مسلمانانو نه دی پیرزو. بله وزیر صاحب، په پوهې او علم یو سمباله مور کولی سي ښه اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. همدغه پوښتنه اگر څه پیغام هم واوروه، هغه میندې پلرونه چې تاسې په تلویزیون کې ګوري او ستاسې پیغام ته په تمه دي، د اسلامي شریعت د احکامو په پوره کېدو سره، شرایطو په پوره کېدو سره انشاءالله دا ژمنه کوئ چې ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیلېږي. ما درته وویل چې څه د شریعت تقاضا یې هغه به تطبیقېږي. کوشش به مو دا وي چې هغه څه راسي چې هغه د افغانستان د باعزت او با ایمانه ولس تقاضا یې هغه به تطبیقېږي انشاءالله. بله په دې کې به انشاءالله هم مسلمان خور حقوق محفوظ وي، هم د مسلمان ورور حقوق محفوظ. ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته راغلی او لیدونکو